السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. صدر امین یم. تاسو لپاره مې یو ویډیو راوړې ده. اول دا ویډیو وګورئ بیا به پرې خبرې وکړو. ما خپل کوس خپل میړه نه ساتلې پایا عزت به یو ټیم کې میړه وکم بس هغه ته به ورکوم. زه سبا له میړه کوم زه میړه ته سم چې زه ټولي دنیا وغولم راشه اوس مې ته اکسپټ کما بس وک اکسپټ کی قسم دې کلاړې را باندې تو کی مړی ګله منې تا خو په ټیک ټاک کې ویلي هغه څوک دی راوچت کړو میړه دروغ میړه دی راوچت کړو زه چې ستا ښځه دلته خو ټولو خلکو وغولم تا چې ورته وې نو ما خو به خامخا ورته دا خبره کوله مال چې زه ستا ښځه یم صحیح شوه په دې پوره ټیک ټاک ستا دغه ښځه وغیم او که نه سړی دې مجبور پاسېږي زما له یو خندا راغې زما یو ملګري ما ته کال وکړو داسې په غوسه ماته لګي ما ورته څه چل وشو وایي مړه ګیله منې وایي هغه بړوا وایي چې دا زما ښځه ده وایي دې ولې دا خبره وکړه ما یار اوس یې وکړه زه څه وکړم هغه ټیم کې زه غلې وم ما هېڅ سم نه ویل دو لوفر پرې نه خوله دو دانور پرې نه خولې دو مینو پرې نه خوله دا قسم دی بس نه پوهېږم لوفر اندبروډ پولیس ټول یې وکنځل هغې ته خو چا څه ونه ویل او دغه ویډیو ما کتلی وه د لوفر پولیسو ګورې هغې وکنځل ما خو الحمدلله الله دې دومره همت نه راکوي چې زه داسې کار وکړم صحیح شوه ما د هغې ته خو چا هم څه ونه ویل نو کوه که نه ګیله منې تا سره چا څه کار دی ته خو په ګوره آزاد ملک کې ناسته داسې نه دی چې ته به دا وایي چې لکه مطلب دلته کوه که نه دلته بس هر څه کوه ستا داسې یو شی نه کېږي پرېږده هلکه ستا د کوره روټۍ خو نه راځي هغه چې څه کوي د کس په زور کې هغه خپله کوي خپلې پیسې لګي ګفټران دې له راځي ګفټینګ کوي هغه خپله ګفټینګ هغې ته کوي نو ستا ته پې ولې تکلیف دی تا ته پې ولې مشکل دی تا ته مشکل دی ما باندې یو ګفټر په دې ټیک ټاک کې څوک ثبوت کړي که نه سوای د اسکینه چې مالی ګفټونه راوړي او هغه هم زما د کوک په لاس یې ورکړي سوای د هغې نه او هغه هم زما ورسره پرسنلي تعلق نشته چې زه ویم چې ما پې ځان غولی یا ورسره زه کمرې ته تللی یم نه ثبوت دی کې را باندې که ما چېرته یو ګفټر سره زه پرسنل تللی یم زما سره میلاو شوی څه جرمانه وی زه منم څه سزا راکوي زه منم ما خپل کوس خپل میړه نه ساتلې پایا عزت به یو ټیم کې میړه وکم بس هغې ته به ورکوم زه به سبا له میړه کوم زه به میړه ته څه یم چې زه ټولې دنیا وغولم راشه اوس مې ته اکسپټ کما بس وک اکسپټ کی قسم دې کلاړې را باندې تو کی مړی ګیله منې تا خو په ټیک ټاک کې ویلي هغه څوک دی راوچت کړو میړه دی دروغ میړه دی راوچت کړی زه چې ستا ښځه تاسو د داسې خلکو او داسې ویډیوګانو په اړه څه نظر لرئ خپل نظر حتما په کمنټ کې شریک کړئ هیله لرم چې دا ویډیو به تاسو ته خوښه شوې وي که ویډیو مو خوښه شوې وي نو زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ موږ ستاسو د ملاتړ ډیر قدر کوو